د امریکا هغه ښار چې ډېر ښکلی ګڼل کېده، چیرته چې لوی لوی فلمونه ثبتېدل، کوم چې د هالیوډ فلمونو لپاره یو ډېره لویه سرمایه وه، دغه سیمې اوس ټول سوځېدلي او ویجاړې شوي دي. له 10,000 څخه ډېر کورونه تباه شوي، ټولې ودانۍ لوېدلې دي او اوسنی حالت داسې دی چې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. آیا دا اور د انسانانو لخوا دی یا د الله تعالی د قهر او عذابونو یوه نمونه؟ لومړی به تاسو ته هغه انځور وښیو چې دا اور د سې شنبې په سهار ولګېد. کله چې لمر راوخت نو دا صحنه وه. د دې اور لوګي اسمان ته ختلې او یو ویرونکی منظر یې وړاندې کوو. تباهي خپرېده او له یوې خوا د مرګ ویره وه. خلک له خپلو کورونو تښتېدل، چغې او نارې هم اورېدل کېدې. او دا حالت د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د ښکلي ښار لاس انجلس دی، لکه د قیامت وړوکی صحنه. له تېرو 5 ورځو راهیسې موږ ګورو چې د اور وژنې کارکوونکي له یوې سیمې اور وژني، خو په بله سیمه کې بیا اور بلیږي. هڅې روانې دي خو ناکامي پکې لیدل کېږي. ویل کېږي چې په راتلونکو 100 ورځو کې به دا اور قابو کول ډېر سخت وي. ماهرین وایي چې د اور لګېدو تر ټولو لوی لامل د موسم بدلون دی. دلته د هوا فشار ډېر زیات دی چې له امله یې د اور لمبې له یوې سیمې څخه بلې ته لیږدول کېږي. یعنې که په ونو کې اور ولګېږي، د ونو پاڼې چې سوځي د باد له لارې بلې سیمې ته انتقالېږي. که په دې لارو کې کورونه وي، موټرې وي یا نور سیمې وي، هر څه سوځي. همدا حالت په تېرو 100 ساعتونو کې د لاس انجلس ښار کې لیدل کېږي. د دې اور ختمولو لپاره ټول تدابیر ناکامه ښکاري. هر انسان باید دا خبره په ښه ډول درک کړي چې یوازې یو سوپر پاور شته او د هغې نه پرته بل هیڅ سوپر پاور نشته. کله چې یو څوک یو مقام ترلاسه کړي یا د نړۍ کومه کوچنی ځواک ورته په لاس ورشي، نو د هغې غلطه استفاده هیڅکله مه کوئ. په بل چا ظلم مه کوئ، حتی د یوې ذرې په اندازه ظلم هم په چا مه کوئ. د هیڅ ظالم ملاتړ مه کوئ. د خپلو سترګو په وړاندې په بل چا ظلم کول مه ګورئ، ځکه الله رب العالمین فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هیڅکله دا ګمان ونه کړئ په الله باندې چې الله نه خبره ده د دې ظالمانو څخه. نه، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. یقینا دوی وروسته کومه هغې ورځې ته چې د دوی سترګې به ټیغې او رډې به راوتلې وي. مهطعین مقنعي رؤوسهم لا يرتد الیهم طرفهم وافئدتهم هوا. په تیښته به وي، سرونه به اوچت نیولي وي او د دوی زړونه به درزیږي. د ویرې د وجې نه به زړونه الوزي. که تاسو ټول تاریخ وګورئ نو تاسو ته به معلومه شي چې څومره لوی لوی ظالمان تیر شوي دي. الله تعالی هغوی ته یوازې یو خاص مودې لپاره وخت ورکړی. دا وخت ولې ورکړل شوی و؟ تر څو چې د قیامت په ورځ کله چې هغوی د ملایکو لخوا جهنم ته کش کېږي، هغوی دا ونه وایي چې په دنیا کې موږ ته وخت نه ورکړل شوی. په اوس وخت کې امریکا چې ځان سوپر پاور ګڼي، ټوله نړۍ ورته سوپر پاور وایي. د هر قسم ټکنالوژي درلودلو سره سره هیڅ نشي کولی. په دې 100 ورځو کې د کالیفورنیا په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. دا اور داسې خپور شو چې د الله تعالی په امر تیز بادونه راغلل او د اور لمبې د بادونو له لارې ټولو سیمو کې خپرې شوې. دا اور تر لاس انجلس پورې رسېدلی دی، هغه ځای چې د هالیوډ مشهور شخصیتونه او شتمن خلک پکې اوسېږي. د هغوی قیمتي کورونه په بشپړ ډول وسوځېدل او لا هم د دې اور قابو کولو هڅې ناکامه دي. په فلسطین کې په بېګناه خلکو ډېر ظلم وشو. ماشومان، ښځې، ښوونځي او روغتونونه هم د دې ظلم ښکار شول. لیکن د دې ظلم ملاتړ کوونکي څوک وو؟ هغوی چې د مظلومو کسانو په وړاندې درېدل او د ظالمانو مرسته یې کوله. الله تعالی هغوی ته یو څه وخت ورکړ، خو د دوی کورونه او شتمني اوس سوځېږي. د فرعون او نمرود په څېر د ټولو ظالمانو لپاره مهلت ورکول کېږي، خو پایله یې ډېر خطرناک. الله تعالی ظالمانو ته وخت ورکوي
خو کله چې د هغوی انجام راشي نو هیڅوک یې مخه نشي نیولی. اوس هغه کسان چې په غزه کې د اسرائیلو د بریدونو ملاتړ کولو د هغوی پای به څه ډول؟ هغوی چې د اوربند مخالفت کوو د هغوی لپاره الله تعالی خپل قهر ښکاره کړ. الله تعالی د ټولو انسانانو سترګې خلاصې کړلې چې وګورئ سوپر پاور څوک دی. دغه لنډمهاله اور د ظالمانو لپاره عذاب دی او د الله تعالی صالح بندگانو لپاره ازموینه ده. هیڅ کله د ظالمانو ملاتړ مه کوئ. هڅه وکړئ چې ظلم ودروئ. د نړۍ خلکو ته پکار ده چې د ظلم پر وړاندې ودرېږي، ځکه چې کله د ظلم اندازه پوره شي نو بیا د الله تعالی قهر نازلیږي او ظالمان تباه کیږي. دنیا لنډه ده خو آخرت د تل لپاره دی. د لاس انجلس په ځنګلونو کې د اور لګېدنې له امله زرګونه کسان زیانمن شوي دي. ګڼ شمېر کورونه سوځېدلي او خلکو ته د خپل کورونو وتلو امر شوی. چارواکو ویلي لا هم د دغه ښار د 2 ناحیو په 15 سیمو کې اور لګېدلی دی او دا په داسې حال کې ده چې په دې اور کې تر اوسه پورې 11 کسان سوځېدلي دي. دغه شمېر روغتیایي چارواکو تایید کړی دی. لیکن په دې اور کې دننه څومره خلک به نور سوځېدلی وي چې تر اوسه یې درک نه لګېږي دا نامعلومه ده. محترمو ملګرو، زموږ د تاریخ عبرت یوټیوب چینل ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ.